السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، رمضان المبارک ډیر نږدې راغی، خو آیا تاسو پوهیږئ چې د شپې برکتونه چرته پټ دي؟ هغه شپې چې د اسمان دروازې پکې کولاویږي، هغه شپې چې فرشتې پکې راکوزیږي، هغه شپې چې یو فریاد پکې فریاد اورېدل کېږي، خو دغه فریاد د رمضان نه مخکې هم اورېدل کېدی شي. نن به موږ د الله هغه نوم خبره وکړو چې د عرش والی یادوي، چې فرشتې تکراروي، چې په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو شپو کې یاد کړی. هغه نوم دی یا ذوالجلال والاکرام. دا څه کومه قصه نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، دا د صحابو دعا ده، دا هغه ذکر دی چې ستا زړه پې ژوندی کېږي که ته یاد کړي. قرآن د الله کتاب دی او سور رحمان آخری آیاتونه دي. الله خپل نوم پکې بیان کړی دی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکت والا دی ستا رب چې نوم یې د جلال خاوند دی او د کرم خاوند دی. ذوالجلال یعنی هغه ذات چې د هغه عظمت مخې ته د فرعون سلطنتونه خاورې شول، د نمرود اور یخ شو، د قارون خزانې ځمکې ته ښکته شوې. والاکرام هغه رب دی چې بې وسته عزت ورکوي، ګناهګار نه ګناه بخي، د ماتو زړونو والا زړونه جوړی. دا نوم د یری او د امید ښکلی امتزاج دی. کله چې ته ووایې یا ذوالجلال زړه ورپېږي، کله چې ته ووایې والاکرام امید پیدا کېږي چې الله بخښنه هم کوي. اوس راځئ چې واورو، دا د کوم مفسر نظریه نه ده، دا د کوم صوفي خبره نه ده، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاره ښودنه ده. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وی الضو بیا ذوالجلال والاکرام. الضو دا د عربی لفظ دی، معنی دا کلک ونیسئ، هیڅ کله مه پرېږدئ، هر وخت یاد کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو دا نوم هیڅ کله مه هیروئ او هیڅ کله یې مه پرېږدئ. سحر وي که ماښام، غم وي که خوشحالي، که یوازې وي که په مجموعه کې، خو دا ذکر کوه یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. د احادیثو امامانو لیکلي دي او د دین علماو بیان کړي دي چې یا ذوالجلال والاکرام د اسم اعظم د نومونو نه یو نوم دی او هغه لوی نوم دی چې په هغې سره دعا وشي دعا رد کېږي نه. روایت کړی دی امام ترمذي، حضرت اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اسم اعظم په 2 آیاتونو کې راغلی دی. د سورې بقرې آیات الهکم اله واحد، دویم د سورې آل عمران اولنې آیات الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، او هم دی آیاتونو کې هم دغه الفاظ راغلی دي، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. او امام ابو داود روایت کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته دعا وښودله، وی فرمایل په دې دعا غواړئ، دی کې اسم اعظم دی، په دغه دعا کې دا الفاظو یا ذوالجلال والاکرام. نو اوس آیا دا نومونه به پرېښودلی شي که نه په دې سره به دعا غوښتلی شي چې د اجابت او د قبلېدلو شرط ورته ورنصیب شي؟ دا نوم یوازې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بلکې صحابو هم یاد کړی دی. حضرت ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنہ هغه مشرکینو مخې ته ولاړو، هغه وویل موږ دنیا نه غواړو، موږ یوازې خپل رب غواړو. بیا یې لاسونه پورته کړل او وی فرمایل اللهم انا نسألک یا ذوالجلال والاکرام، ای الله موږ د تا نه غوښتنه کوو د جلال خاونده او د کرم خاونده. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص خادمو. کله به چې ستونزه راغله، څه تکلیف مصیبت پر راغلو، هغه به دا دعا لوسته، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذوالجلال والاکرام. ای ژوندیه، ای قایم ساتونکیه، ستا نه رحمت مرسته غواړو، د جلال خاوند او د کرم خاونده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تهجد په شپه کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي
کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد ته پورته کېدلو دا دعا به کوله: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپه ده، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ده، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رب دی او هغه رب ذوالجلال والاکرام دی. رمضان دا هغه میاشت ده چې مونږ ټول کال انتظار کوو، خو سوال دا دی آیا مونږ رمضان انتظار کوو او که رمضان زمونږ ته انتظار کوي؟ رمضان بدلوي خو یوازې هغه څوک چې بدلون د پاره تیاری وکړي. نو آیا مونږ تیار یو؟ تیاری دا دی چې زړه په ذکر سره ژوندی کو، تیاری دا دی چې ژبه د الله نوم سره عادي کړو، تیاری دا دی چې د شپې یا ذوالجلال والاکرام سره تیره کړو. هغه څوک چې د رمضان نه مخکې هر ورځ 100 ځله دا ذکر وکړي، رمضان به ورته نور شي او د هغه مونځ به کې به جان پیدا شي. روژه به یوازې لږه نه وي، شپې به تهجد شي او دعا به د اسم اعظم سره شي. اوس واورئ او یاد یې وساتئ، دا کوم رسم نه دی، دا کوم سخت قانون نه دی، دا د زړه لاره ده او هغه طریقه چې د سنت صحابو نه ثابته ده هغه دا ده: ورځ کې لږ تر لږه 100 ځله سهار یا ماښام، د سهار د مانځه نه وروستو، د ماښام د مانځه نه وروستو غوره ټیم دی. 3 ځله درود شریف ویل په اول کې او بیا په آخر کې 100 ځله یا ذوالجلال والاکرام زړه ته سکون ورکوي. لاسونه پورته کړئ او دعا وکړئ چې په زړه کې وي هغه وغواړئ، او که د شپې په سجده کې وي کله چې ته رب ته تر ټولو نږدې یې نو 3 ځله ووایه یا ذوالجلال والاکرام. د هغه سجدې دي چې ژوند بدلوي. څوک چې دا نوم ځان سره خپل عادت جوړ کړي او یادوي، الله دله 7 قسمه ډالۍ ورکوي او 7 قسمه تحفې ورکوي. اول نمبر د زړه سکون، بېقراري به ختمیږي. دویم نمبر ګناهونه به د ژوند نه ختم شي. په عبادت کې به ورته خوند او مونځ به ملاقات شي. په رزق کې به ورته برکت لږ به هم ډېر د کافي شي. په دعا کې به اثر پیدا شي، دعا سره به یقین هم پیدا شي. د کور فضا به بدل شي، جنگونه به په محبت بدل شي او د الله رضا تر ټول نه لوی ډالۍ ده. دا زما خبرې نه دي، دا د الله وعده ده او د الله وعده خلاف ورزي نه کوي. هم دا اوس لاسونه پورته کړئ، سترګې پټې کړئ، سوچ وکړئ او تصور وکړئ د رمضان اوله شپه ستاسو په جومات کې زړه هم تیز دړکن شروع کی، خو د هغې نه مخکې نن ووایو، نن وغواړو یا ذوالجلال والاکرام. مونږ کمزوري یو، تو زورور یې، مونږ ګناهګاران یو، تو بخونکی یې، مونږ ستا رحمت ته امیدواران یو او ته په مونږ رحم کوونکی یې. یا ذوالجلال والاکرام مونږ ته د رمضان د برکتونه راکړه، مونږ ته بخنه، زمونږ کورونو ته سکون راکړه، زمونږ اولادونه نیک کړه، زمونږ مرحومین ته جنت الفردوس ورکړه. یا ذوالجلال والاکرام مونږ خپل ذکر کوونکي وګرځوه، مونږ شکر گزار وګرځوه، مونږ عبادت ته شوق پیدا کړه، مونږ ته خپل رضا نصیب کړه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. آمین.